مبتلا ده زویم د سند د تحقیق ان شاء الله دیو ته تر اوسه پورې توفیق ملاو شوی هم نه دی او تر قیامت به ملاویږي نه ان شاء الله. د اسماء الرجال د کتابونو سره تاسو سواسطه زویم د روایت اولنې راوی روا ابو البختری عن علي رضی الله عنه د روایت اولنی الفاظ تقریبا ما بیګا ټول کتابونه وخت ټولو کې هم دقه دي بل هیڅ سلسله نشته. او د ابو البختری په باره کې حافظ ابن حجر رحم الله تهذیب التهذیب دریم جلد صفحه نمبر 88 د در ترجمه لاندې لګي ابو البختری د هیڅ د علی رضی الله تعالی عنہ نه دی اوریدل لم يسمع من علي شيئا د علی رضی الله تعالی عنہ هیڅ نه دی اوریدل په تور د رسال باندې لګیا دی زم لاول سما ثابت کا خو ها بدعاتو کې ړون پروت تا تر دې زونو توفیق چرته ملاويږي ستا کار صرف دا دی چې واعظانو کتابونه راواخله په تور د واز منبر باندې کیرا خو ها چې کله د دیوبند بچی چړې ان شاء الله بیا به دې زونو سره واسطه راځي ان شاء الله خامخا به بیا راځي بیا به دې زونو تفتیش کې ان شاء الله دا به ثبوت پیش کې بهر المحترم. او نن یو بل نوې مسله پکې رااله بل نوې مسله دریو کالونه مسلسل مونږ په مایک باندې لګیایو په جلسو باندې لګیایو چې کم خلک دا خبره کوي د عوامو تبلیغ نشتی زویم تاریخ ټیم زه وخای مدرسه خپل وخای ان شاء الله مونږ ته وای هغه ورځ باندې مونږ دغه مدرسې ته تلول تیار یو مناظرې له تیار یو مونږ ثابتو ان شاء الله که تاسو علم کې نه دا خبره درته مونږ ثابتو تاسو رجوع وکي که تاسو په علم کې به دجل نو د تلبیس نه کار ولي اخلي الله له جواب نه ورکوي. او دویم بل مسله را واغستره تبلیغ والا مبارکی یرا تبلیغی جماعت والا پدی منبر ودریږي پدیسی کې ودریږي غلط عقیده بیانې الکه څه غلط عقیده بیانې تبلیغ والا ودلته ودریږي او الکه د الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین او دا کفر نظریه ده. سورج مخ کی په خبر امراله ما په الحمدلله بار بار کسان ولګل مې مناظره په جوړه کوي چې موږ دنیا ته وخایو چې کم خلکو د توحید والا نظریات مغوی ته شرک په نظر راځي چې دنیا ته ښکارا کو خو ها چې کله خپل کمرو کې کینې به چلنجونه چې کله میدان ته بیا خبر راشي به ګډړ په شانته لکې ډنډ کې و تختی راغزینه دا الله نه د کېدو یقین د مخلوق نه د نه کېدو یقین دا واوري کلاو غوګونو سره واوري دا زمونږ د دیوبند نظریه ده زمونږ د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند نظریه ده زمونږ علما چې کله د الفاظ استعمالي ارس الله کوي مخلوق هیڅ نشي کولای دا ما فوق الاسباب مراد ده ما فوق الاسباب هر څه څوک کوي ما فوق الاسباب کوي یو انسان عقیده لري چې بندم څه کولای شي دا کفر او د شرک نظریه ده. کله چې زمون عوام تبلیغی جماعت والا دا لفظ وای دا الفاظ وای کله چې هغه دا جمله وای دا غي مقصد دا دی مخلوق د الله د اراده نه بغیر هیڅ نشي کولای او دې کې نصوص موجود دی قرآن مجید کې الله فرمایي وما تشاءون الا ان يشاء الله تاسو کول وای چې الله نه غوښتي تاسو اراده هم نشي کولای دی یو کار چې الله نه غوښتي تاسو یو کار اراده هم نشي کولای. اوهو بیا سوال راغی یرا الله تر کسب نسبت ولی وشو الله خالق دی کاسب نه دی تاسو اکثر علما طلبا ناسی خبره پوهیږي زما کنه عوام ناسی الله خالق دی پیدا کون کې دی الله کون کې نه دی الله پیدا کون کې رس نه دی کون کې نه دی الله خالق دی کاسب نه دی الله تعالی کسب نسبت ولی وکړو تبلیغانو دا خو کوپر نظریه ده ما وی ها پیمانه یو وساته چې د کم بنیاد باندې په تبلیغی جماعت فتوا لګي ما وی د قران د نصوص سره بسکه 15 شل آیاتونه چې الته الله تعالی کسب نسبت کیږي خو ها کسب په معنا د خلق سره دی قرآنی مجید کې الله فرمایي والسماء وما بناها قسم مری په اسمان او دغه په جوړون کې باندې والارض وما طحاها قسم مری په زمکه او دغه په غړون کې باندې ونفس وما سواها قسم مری په نفس او دغه په برابرون کې باندې زم د هغه 15 شل نصوص قرآن مجید کی چاہے کی صراحتن الله تعالی قسم نسبت شوی د خلق نسبت نه لري حال ته تعبیر دا اختیار شوی دی چې د خلق نه تعبیر په کسب سره شوی دی نو که په تبلیغی جماعت والا باندې ته فتوا لګي دا غوی د مطلب او د مراد ته پوس نه کې زم په قرآن باندې یو وکړه ټاپ لګي بیا به قرآن په دغه آیاتونو باندې سٹارټ اپ کړل راځي او بهر المحترم هدایت وساتئ ضرور ست خبره کوم پاغي باندې تبلیغی جماعت والا ته مهم دغه نن کر فضائل صدقات
فضائل اعمال، فضائل حج، هر کتاب په حواله سره یو سړی راضي خلق کلاوي جو کلاوي. موږ د خپل اکابر د یو عبارت ذمہ دار یو ان شاء الله. موږ د خپل اکابر د یو عقیدی ذمہ دار یو. ک پنځپریان اعتراض کوي بیا ذمہ وار یو، ک وابیان اعتراض کوي بیا ذمہ وار یو، ک بریلیان اعتراض کوي بیا ذمہ وار یو، ک سیفیان هغه بریلیانو خاص ډله اغوي چې کم په صوبه سرحد کې په سپینه جامه کې بریلیت خوري د هغه طرف نه اعتراض بیا مونږ تیارو ان شاء الله 40 غنټه مونږ تیارو په هر نظریه باندې. خو ها زدازل مقدر کوم تارو کې زدا کلاو یم سیفیانو زما خبره کلاو وګونو سره واوري، زما خبره کلاو وګونو سره واوري. زمونږ د نوجوانان احناب جنگ د وابیت پنځپریت د اهل باطل خلاف روان دي. تاسو چړل شروع کړه والله العظیم په خپل مدرسو کې بم بیا په قلار کې نه زویم د جنگ مچړی زما اکابر مچړه. دا زل بیا تاسو له مقدر کوم زما اکابر مچړه. اگر تبلیغی جماعت سره دی هغه کده هر جماعت زماره دیوبندی زما اکابر مچړه کني والله العظیم دی ور تلاس مورخ کته کو بیا بتا ته ګران شمون ته بنګرانی. زماره تبلیغی جماعت خلاف کته ډیر بکواس وکي ان شاء الله. ستا مثال د هغه د انور ته چې سپی غاپی، ستا مثال هغه په انور چې څوک لاړی ورته کې بخبل مخبر راځي. خو ها د تارو په چوک کې به بیا د پیر سے برهمان عبارتونو او نظریات زراوړم په ګنټو جلسه وکوم دی عوامو ته بیا خیم بیا بر دې خبره ګیلنه کوي چې دا جنگ دی ولې ولګو. ان شاء الله زمکه بدر باندې بیا راتنګ شي مچړه زما کابر نن زيو مقدر کوم نن نه پېښ کوم ان شاء الله. زما مخ ته هغه عبارتونه مشته، زما مخ ته هغه نظریات هم مشته چې پیر سی الرحمن د خپل مجلس مبارک وي زما مجلس دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د صحابه د مجلس په شانتي مجلس ته. ما وی تشبیه خو صرف د دې حد پوری عملی خبر وکړه، خو لګ عمل تراش سیډیانی وګوره د پیر سے الرحمن مجلسونه وګوره. پیر سے ابناسته کرسی کې مریدان راضی سجده ورته لګي واپس ځما ودا به اسلامي. پیر سے ابناسته کرسی کې شاګردان راضی خپېخ کولای. ماوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په 1,44,000 صحابو کې یو صحابي وخایا چې هغه غل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سجده کړي. ماوی د نبی علیہ السلام 1,44,000 صحابو کې